سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، الله مو روغ جوړ لره. نن د تلاش صاحب تر څنګ یو، نو غواړم د تلاش صاحب نه د ملګري په اړه یو څو پوښتنې ولرم. تلاش صاحب، لومړی خو ستړي مه شئ. په دویم قدم کې څنګه موږ وکولی شو په خپل ژوند کې ښه ملګری وټاکو، او څنګه ښه ملګری پاتې شو، او څنګه ښه ملګرتیا وپالو؟ وردان صاحب، ډېره مننه. تاسو ډېرو ښو ټکو ته اشاره وکړه. رښتینې ملګرتیا هغه ملګرتیا به تل پاتې ملګرتیا وي چې بنسټ یې له مینې او ورورولۍ څخه جوړ نه له کومړتیا. په ژوند کې باید داسې ملګری وټاکئ چې همیشه مثبتې مشورې درکړي او تاسو تشویق کړي، او وغواړي چې ستاسو بریالیتوب وویني، او په خوشحالۍ مو خوشحاله او په غم مو خفه وي. رښتینی ملګری که هر څومره له سترګو څخه لرې وي، خو د زړه نه به هېڅکله هم لرې شي. که غواړئ چې په ژوند کې د چا ښه ملګری پاتې شئ، نو د نورو په وړاندې د هغه پر عیبونو باندې پرده واچوئ، او کله چې خپل ملګری در سره یوازې پاتې شو، نو خپلو غلطیو او نیمګړتیاوو ته یې متوجه کړئ. که چېرته ستا کوم دوست یا ملګری ستا غلطي او نیمګړتیاوې تا ته نه در په ګوته کوي، نو پوه شه چې همدا کس به ستا هره غلطي او نیمګړتیاوې به د نورو خلکو په مخ کې بیانوي. ځینې ملګري د خپل غرور او تکبر له وجې خپل ډېر مینهناک، عاجز او وفاداره ملګري له لاسه ورکړي، او ځینې نور بیا کله چې ته پرمختګ کړې، دی به له تا څخه ځان جدا کوي او ستا پرمختګ به دی نشي زغملی.